الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نن درس بزمون په دې کې چې انسان دا خبره معلومه کې زب نیک بخت او بدبخت ده. قرآن او سنت الحمدلله د شولې نعمت رب العالمین دي چې هیڅ شي نشم ګرغه دي ته شي کړي ده. په دنیا کې سره دا خبره معلومه ولې چې زب نیک بخت او زب بدبخت زما د نیکبختۍ کوم اسباب دي او د بدبختۍ او څنګه زدا معلوموم. الله عز وجل د انسان په باره کې دا خبره لګي چې کله د مور په رحم کې د تکمیل شي رزق مرګ چرته مړ کېږي نیکبختي بدبختي، لیکن دې به دا مقصد نه چې وسړی دغه باره کې بدبختي ولیکل نعوذ بالله من ذلك. الله عز وجل چې هغه ظالم دی نه، الله همیشه محسن د خپل بندگانو سره دی، د عدل فیصله سره کوي، د ظلم نه کوي. لیکن دلته بعضې داسې اسباب دي چې چا خپل کړه هغې باندې سړی نیکبخته کېږي او چې چا دا نور خپل کړه هغې باندې سړی بدبخته کېږي. اوس هغه پېژندل پکار دي چې څوک دی نیکبخته او څوک دی بدبخته. دا علامات مخکې لګي نه خپل ځان پې تله. اوله علامه د بدبختۍ چې دا جمود العین، چې کله د انسان د سترګو نه اوښکې نه ځي د رب العالمین د یېرې د وجې نه، ته پوه شه په دې خبره باندې چې دغه انسان بدبخته دی. هر سړی اوس په دې باندې ځان تلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده. او دا ولې د سترګو نه اوښکې روانېږي نه، وجه دا ده چې زړه هلته وران دی. د سترګو د زړه مابین کې خصوصي تعلق او کیفیت. حدیث کې راځي وژاړئ که ژړا اندازې شکل د ژړا جوړ دی. قرطبي لیکلي چې درې قسمه تیږې دي، بعضې وچ وي تیز اوبه او بعضو نه څاڅکي او بعضې د الله د یېرې د وجې نه ډول غړېږي. نو بس خپل ځان ګوره. که چېرته د قرآن او سنت د درس په وخت کې تا باندې درې حالاتو کې او حالت لته نیکبخته کې نه بدبخته. دویمه علامه چې د وقسوة القلب د زړه کلکېدل، د الله ذکر قرآن له بالکل نرمېږي نه. قرطبي د مالک بن دینار نه دا خبره نقل کړې ده چې د رب العالمین په عذابونو کې خطرناک عذاب دی چې د انسان د زړه کلکي څومره سخته ده. نو دا به دې کلکېږي په ګناه باندې، په بدعت باندې، د ملګرو سره په ناروا چکرو باندې، په ډېرو خوراکونو باندې، په ډېرو خبرو باندې، په ډېرو خوبونو باندې، د الله ذکر نه په غفلت باندې وغیره. دریم سبب بدبختی چې طول الامل اوږده میادونه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې ضرورت پوره کړي، تیمم یې وویل، ملګرو ورته یا رسول الله د مخکې ځای کې اوبه وي څه پته لګي چې رسېږو یا نه. یو کله اقامت وویل چې تکبیر لاړو کور له بېرته راغی لمونځ یې وکړي. بیا د لمانځه نه وروسته یې ویلې دا کار ما ولې وکړي؟ زما په کور کې د سرو زرو څه پیسې وي، مخکې یې دې نه چې هغه زه لمونځ وکړم اول مې هغه تقسیم کړي. او حدیث کې دم رېزه په خپل امت باندې یېږم چې اوږده امیدونه ساتي. ترمذي کې نقشه جوړه کړه. څلورم صفت دا د حرص په دنیا باندې. حرص په دنیا باندې دا معنی چې دین وران شي او هغه دنیا ور باندې جوړي. دې په دا مقصد نه چې سړی د گاډي نه لوي، یو سړی د خپل بنگله کې نه وشيږي، یو سړی د اسباب نه استعمال نه، ټول استعمال کا. حرص په دنیا دا معنی چې طرف دین دی بل طرف دنیا ده، او دغه دنیا ته را مقدم کړو غو دین دی ورته لړی کی. الضعیفه کې دا غروي ترغلي ترغیب او ترهیب کې راغلي دي. حتی در دې پورې بعض اهل علم دا خبره لیکلې ده وکړه چې دا غوول صفاتونه په چا کې موجوده وي دا سړی بدبخت دی. یو دا چې دا حریص په جمع کول د مال، دا د انسان مرض دی. مال وسره کې خرچ کوي نه، لیکن دې وجه نه ځان خلکو له غریب تملق ور استعمالي چې مال خلک مال راکړي. دویم د دې انسان ټول کوشش بدای چې دنیا د خواهشات او لذت څنګه پوره کړي. دې سره بده خبرې کوي، دې سره چې سړی په مانځ کې سستوب کوي، سستوبه د مال د حرام نه، شبهات نه، فاجرانو سره انډیوالي وي. دې سره به د خوا کې بد اخلاقی ولري. دغه شان متکبر دی، خپل صفاتونه په خلکو باندې ثابتوي او د خپل منفعت د خلکو نه منکې تاکي او خیر د استعداد الله عز وجل خودلې ته خلکو نه ورکړي. د الله په بندگانو په مؤمنانو باندې کم رحمت کوي او د غي سره بخیلی مرګ بالکل د سره نه دی. دغه علامات چې بچا کې موجود شي د بدبخته. بل علامه د بدبختی دا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي د انسان باندې بدبختی کې دا چې رب العالمین د کومه فیصله کړي په غیر راضي شه. او بدبختی د بنی آدم دا چې کله ته کار کې استخاره پکې پرې دی، او بل بدبختی په کې دا چې رب العالمین د فیصله کړي د پاغه باندې ته غوسه شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان د نیکبختی علامه استخاره او د قشانه او د نیکبختی علامه دا چې الله عز وجل ته کومه فیصله کړي د پاغه رضا. ابن قیم شم فرمایي د مصیبت په وخت کې د دې شی وایي چې الله صبر مې دستا پر رضا باندې اسمه رضا ده. یو حدیث کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان نیکبختی او بدبختی په درې شیونه کې ده.
نیکبختی دا چې کلی کېسته ښځه رب العالمین درکړي المرأة الصالحه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ورته وګوره خوشاله دي چې امر ورته وکړي طاعت دې وکړي المسکن الصالح کلی جوړ ځای المرکب الصالح کلی ګاډي سولي بدبختی دا بد اخلاق زنانه بدبختی دا بد تنگ ځای بدبختی دا خراب ګاډي دې وجه نه بل روایت کې دا راغلي دي انسان نیکبختی په څلور شي نه کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث معلومیږي نیکه ښځه پراخه کور ښه ګاونډي او دغه شنتر او تازه مرکب او بدبختی هغه بل څلور خبره کېده بد ګاونډي بد ښځه تنگ کور اهل البلیکری دې سره په خوا کې د نیکبختی علامه چې دغه دادا چې کله یو سړی په دنیا کې زاهد شو آخرت ته ټول توجه دا نیکبخت انسان دی د یو سړي مقصد دی چې څنګه عبادت وکم د رب العالمین د کتاب تلاوت وکم یو سړی داسې بې پیدي خبرې نه کوي یو سړی د قشان د مانځه پابند دی یو سړی چې د هغه په باب د خوراک څخه ډېر احتیاط کوي یو سړی هغه د نیکانو سره انډیوالي کوي یو سړی د قشان متوازی تکبر نه کوي یو سړی سخی کریمی یو سړی د رب العالمین باندې مخلوقات باندې شفقت کوي یو سړی د خلکو له خیر ور کوي او یو سړی مرګ دی د نیکبخت دی بای سره په بداوی لوي څلور صفاتونه د انسان په نیکبختی کې دي یو دا چې راکړي نیکی د قشان اولادونه نیکانی چا سره چې تعلق یې هغه نیکانی او د غي سره سره په دی خوا کې رزق چې د په خپل خار کې بل ځله بسنی لاړه مرفوعا د روایت نقل شوی دی خو لیکن دا ضعیف دی ضعیفه کې دا مسله ذکر شوی ده یو حدیث کې دا راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی پنځه شی دي چې چاله ورکړي دا به عذر نشي پر خود له په هغه عمل باندې چې هغه د آخرت د پاره یو نیک خزه او داسې د نیکان زامن د قشان د خلکو ګاونډي توبه اېد د رزق او د بازار او د دکان چې په خپل علاقه کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل سره د قشان محبت بدبختی به څه ده بدبختی در د اهل حق پر استهزاء کوا توحید والا پر اهل حدیث پوری دغه په ملنډ کوا دغه اعمال به خانده او به د حق باندې کله کولاړي لکه دی خلکو له ګوره خلک په سل دی په سل دی د انسان نیکبختی به دي ته لګي چې د قران سره تعلق او الحمدلله زموږ وسوس تعلق د قران سره د سوره تو حاکم دا خبره ذکر کړې ده عبد الله ابن عباس به دا خبره ذکر کوله چې قران زده کې به په دې کې څومره احکامات دي دغه تابعداري وکړه وې دي انسان الله هدایت کړی د ګمړای نه دا سړی په دنیا کې ګمړا نشي په آخرت کې به د قشن بدبخت نشي نیکبختی به ده چې سړی به رب العالمین عبادت کوونکی یوازې الله به دې بل څوک نه پاغه باندې خپل ځان مشغول ساتي دغه نه بسستوب نه کوي او بدبختی به دې ته ویل کېږي چې انسان د قران بیزتی وکي د الله د قدرتونو بیزتی وکي د محمد رسول الله د معجزاتو بیزتی وکي د شاعر احترام ونساتي یو حدیث کې راځي جابر رضی الله عنه دا خبره نقل دا غوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوریدلی دي و ثم من سعاده المرء د انسان په نیکبختی کې دا چې عمر اوږد رب العالمین غل انابت ورکی انابت سمنا الرجوع من الكل الى الكل يدور مع الحق حيث دار څلور قسمه انابت دي چې ګناه در نوشي توبه وباسه د قشانه دعاګانی وکا د قشان ځان په نیک عملونو کې استعمال کا او د حق سره اوړه یو روایت کې دام راغلی نیکبختی پونه نیکبختی دا چې د سړي د عمر وګت تیر شي رب العالمین په طاعت کې او بعض علماء دا خبره ذکر کړې ده د انسان نیکبختی دي ته لکېږي چې الله عز وجل د اهل سنت والجماعت انډیوالي تعالی در نصیب کی د غیسر به خوا کې تواړي راواړي اهل سنت والجماعت به چاله ویل کېږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام غني تطبیق بین النصوص کوي مرتکب د ګناه کافر مرتکب د ګناه کبیره کافر نه غني خپل مابین کې مینه محبت کې او صبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان نیکبختی درخه اخلاق بدبختی چې د بد اخلاقی او بعض اهل علم دا خبره ذکر کړی ده یو روایت کې راغلی چې ان الفاقه دا فقر زما د ملګرو د پاره نیکبختی دا هو ان او دا غنا چې د مؤمن د پاره په اخر زمانه کې د بګوره نیکبختی ده زنون به دا خبره ذکر کوله وې د انسان نیکبختی په وخه ورو کې ده په وخه یې کې صفاء التوحید د توحید عقیده ډیره پاکه ده او د قشن جوړ عقل رب العالمین ورکړي دي تم بدن ورکړي دي خسته اخلاق ورکړي دي خو خسته بچي الله عز وجل ورته ورکړي نیکاله او د قشن التواضع چې کله داسې صفاتونه په انسان کې موجود شي دا د نیکبختی علامه ده او د دین را په دی خو به نور صفاتونه چې کله په انسان کې موجوده هغه د بدبختی نو دې ځپلې شو علامه د نیکبختی ذکر شو د قشن د بدبختی سبا ان شاء الله د درس کې او باسي علامات د نیکبختی ذکر کړي شو باسي د بدبختی الله رب العزت موږ تاسو نیکبختار انسانانو کې راوړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم